رسول الله صلی الله علیه وسلم چې کله وفات کېده، عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ اجری جماعت کې ناسته بیان کوي. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ راغه عمر فاروق د محراب نه د جماعت نه راکوز کو او دایوي عمر اعلان کړی وی چې چا وی چې جناب محمد رسول الله سلام وفات شو د زبط سروالو زوم. ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ خلق را جمع کړه. ټول خلق ته وی اے خلقو من کان یعبد محمدن فإن محمدن قد مات. اے خلقو چا چې د محمد رسول الله سلام عبادت کوو محمد رسول الله سلام وفات شو. او من کان یعبد الله فإن الله حی لا یموت. الله ژوند دی، الله باندې مرګ ناراضي. چا چې د الله عبادت کوو نو الله ژوند ذات دی، وسم ژوند دی بیا هم ژوند دی. عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمای موږ صحابه ټول وی چې واقعي د آیات وسرا نازل شو. ابو بکر صدیق رضی الله عنه چې وس دارای مونږ ته دا بالکل یاد نه و چرته، او بیا ټول صحابه د آیات یاد او داغي نرستو ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ رسول الله صلی الله علیه وسلم د دې مخ نه ساده سي روچت کو رسول الله صلی الله علیه وسلم یخول کو په مخ باندې او داغي نرستو بیا د قبر بندوبست شروع شو. عثمان رضی الله تعالی عنہ فرمایي زه ډېر زیات پریشان چې نور د آسماني وحی بند شو، دا به نور نه راځي. ام سلمہ رضی الله تعالی عنہ فرمایي د شپې پورې موږ ټول شپه ویغو، سحر نږدې ټیم ته رسول الله سلام په قبر مبارک باندې صحابه خاورې اړې مونږ ټولې بیبیانې د جناب محمد رسول الله سلام ناستو. مونږ د بیلچو اوازونه د بیلچو د خاورو اچولو اوازونه واورېده. چې واورېده نو صحابه باندې ټول داسې غوغا وه، چغې وې، جړاګانې وې، فریاد و. هر مانځه ته نږدې بلال رضی الله تعالی عنہ اذان وي، او چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ اذان وي او په اذان کې دا وی چې اشهد ان محمد رسول الله ودا واسکای چې د بلال رضی الله تعالی عنہ دغه आवाज دا ناشنا आवाज چې کله بلال رضی الله تعالی عنہ یعنی د محمد رسول الله سلام نوم اذان کې وایس نو د مدینه په کوڅو کې، د مدینه په بازارونو بیابانونو کې، د مدینه په مالو په کلو کې د چغو اوازونه یعنی د کړنګاري غوندې کېده. ټول صحابه په جړاو، ټول زنانا په جړاوي، ماشومان په جړاو، ټول خلق په جړا باندې دا د رسول الله سلام د غم اوازونه. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ یو ورځ را روان، عثمان رضی الله تعالی عنہ ناسو صادر په ځان اچول اړو په دې عمر باندې پوه نشو چې عمر زما په خوا کې تیر شو. عمر فاروق راغه ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته وی اے د محمد رسول الله سلام جوړ شوی خلیفہ زب عثمان دا تیر شو ما خو عثمان دومره پریشانا چې عثمان زما ما سلام مکو زد عثمان په خوار روانو عثمان زما आवाज و نورید عثمان په ما باندې پوه نشو. ابو بکر صدیق عثمان او خو عثمان ولې پریشان ولې دومره خفوي چې تا د عمر فاروق سلام جواب ورنکو. عثمان رضی الله تعالی عنہ اے ابو بکر اے د محمد رسول الله سلام خلیفہ پریشان باول نیما د دوړو جانو سردار محمد رسول الله سلام د دنیا نه تل دی هغه پریشانی په دې ډړه کې دا زما ټول سوچ ټوله پریشانی په دې دا چې د الله باسمان نه بهترین وحی را لېږله هغه وحی د جناب محمد رسول الله سلام د وفات سره ختمه شوه. بس دغه پریشانی وه
ابو بکر صدیق رضی الله عنه ورته وی اے عثمانه ستا خفګان لا سکای ستا نغټ پریشانی خو ماته ده چې ماته کله جناب محمد رسول الله سلام ماته چې کله جناب محمد رسول الله سلام چې ابو بکر تب زمان رستو خلیفہ پریشانی خدا وا پریشانی خو ماته دا وا او بیا چې ابو بکر رسول الله سلام بیمار و ځن کدن حالاتو او بیا عائشہ رضی الله تعالی عنها ته چې ابو بکر ته وای چې منځو کې جمع وکي پریشانی خدا وا دا څه پریشانی و تا ته دومره نشي لکه ماته چې څومره پریشانی او دا غي نه ډیر و خروست بیا بلال رضی الله تعالی عنہ ته ګوره بلال تعالی وای ز شام کې و جناب رسول الله سلام می خوب کې ولید جناب محمد رسول الله سلام ماته و بلال ته خو زما د کلی نه تلې خو کله نه کله ملاقات لو مرازا کله نه کله ملاقات لو راځه کنه بلال لذي ترانو چې دراويخ شو کنه نو مدینه منوره ته راغی او چې کله راغی د جناب محمد رسول الله سلام قبر لاله او دا غین رست ټولو صحابه ورته وی بلال ته اذان وی بلال دلان ورته وی ز اذان نشم بیل زما محبوب نشه خاورو کې پروت ته زاب څنګه اذان خیر صحابه ماشومان ته وی ماشومان تاسو بلال ته وی چې اذان وی بلال د ماشومان خبره ومنله او اذان شروع او چې کله روایت کې راځي بلال تعالی عنہ اذان وی د مدینه په کلو کې زنانه روټه بغي او بلال رضی الله تعالی عنہ اذان شروع کو الله اکبر الله اکبر اذان شروع کو ناسا په ابوبکر رضی الله تعالی عنہ چې کله بلال تعالی عنہ چې اذان وای نو د مدینه یعنی د کوسو او د مالو زنانا روټي پرې خو دې ته نورونه پرې خو د بار تر وته څه شو ټول مدینه کې شور شرغب غوغا شو رونو د جناب محمد رسول الله سلام د دنیا نه د رحلت یعنی اوقات چې په صحابه مختلف حالات راغلي مختلف حالات یو حالات چې موږ بیانو نو دا غي ډېر ټیم لګي ورونو دا جناب محمد رسول الله سلام قرباني و محبت او مینه د خپل امت سره او دای موږ او تاسو ته دا دین راوړی دی ورونو اغه سیرت النبی صلی الله علیه وسلم داغه سنت اگر ژوند کوي هغه باندې عمل کوي هغه ځان په ژوند کې راولي قیامت کې الله پاک موږ د جناب محمد رسول الله سلام سره میلاو کی او الله دې د رسول الله سلام شفاعت زم پاک کې قبول کی هم علینا الا البلاغ المبین.